د ټولګټ وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی چې د یاد وزارت یو شمېر رئیسانو او انجینرانو یې ملتیا کوله کندهار ولایت ته سفر وکړ او د راتلونکي کال په کاري پلان کې د کابل کندهار لویې لارې د پاتې برخو د کار د شاملېدو په موخه له یادې لویې لارې څخه لیدنه وکړه. ټولګټ وزارت د یادې لویې لارې د ترمیم او بیا رغونې کار تیر کال په 7 ولاټونو کې پیل کړی و چې دا مهال یې د یادو ولاټونو د ځینو برخو کار بشپړ شوی دی او د یاد وزارت سرپرست وزیر تخنیکي ټیمونو او انجینرانو ته لارښوونه وکړه چې د پاتې برخو کار دی په نورو بیلابیلو کوچنیو لاټونو وویشي ترڅو د نورو شرکتونو سره د داوطلبۍ له لارې قرارداد او په راتلونکي کال کې یې کار پیل شي. په دغه سفر کې د ټولګټ وزارت سرپرست وزیر کابل کندهار لویې لارې اړوند غشي رباط سنگر مانده او مغلیس پلونو د شاوخوا د 440 میلیونه افغانیو په ارزښت افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل. د کندهار او د کابل په مابین کې چې څه پلونه خراب شوي وو الله له دې حمد هغه ټوله جوړ شو. اخر پل چې و هغه دغه د مغلیس پل و. د الله څخه به توفیق غواړو چې سړک یې هم داسې جوړ کړو چې اخره ورځ پر ودرېږي افتتاح وکړو. همدارنګه د ټولګټ وزارت سرپرست وزیر د کابل کندهار لویې لارې اړوند په دامان ولسوالۍ کې د یو محراب مسجد له رغنیزو چارو څخه لیدنه وکړه او اړوند مسؤلینو ته یې د کار د چټکتیا او غوره کیفیت په اړه لازمې لارښوونې وکړې. د یادونې وړ ده چې د ټولګټ وزارت سرپرست وزیر په لارښوونه د یاد وزارت تخنیکي ټیمونه د کندهار ارزګان لویې لارې له کاري بهیر څخه د لیدنې ترڅنګ د کندهار ولایت د حلقوي سړک د مسیر د ټاکلو په موخه د یاد سړک څخه هم لیدنه وکړه.